ګرانو قدرمنو اوریدونکو د ځوانانو مجلې ته مو زه احمد ولی اڅکزی هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو د ځوانانو په نننۍ مجله کې به د چوپان ویبلاګ د ځوان پرمخ بیونکي مختار احمد احسان سره خبرې ولرو. د هغه ترڅنګ به و کندهار ته ولاړ سو چیرې چې ما د سپیو د جنګونو د شوق په هکله ورې د یو ځوان سره خبرې کړې دي چې د کندهار ځوانان تر کومې کچې په دغه لوبه کې لیوالتیا لري. نو راځئ چې د هر څه تر مخه اول هایلند ته ولاړ سو د کم ځای څخه چې مختار احمد احسان سره د ټلیفون پر کرښه وصل دی. مختار احمد وروره د ځوانانو مجلې ته ښه راغلې. خیر یاسي. مختار احمد وروره دا راته ووایه چې په چوپان کې کوم نوي په زړه پورې خبرونه تا خپاره کړي دي؟ بله د چوپان ویبلاګ د حق پکتیا تعجبه خبرونو، حیرانوونکو پیښو د راپورونو په برخه کې نوی خبر د خندا په اړه دی. سرلیک دی د زړه له کومې وخاندئ کنې مه خاندئ. په دې لنډ خبر کې راغلی دی چې په تیرو نږدو وختونو کې په امریکا کې یوه څېړنه شوې ده. د څېړنې نتیجه دا ده چې هغه کسان چې د زړه له کومې نه خاندي په رښتینې توګه سره نه خاندي او همداسې د یوې شیبې او یا د یوه لنډ حالت څخه د ایستلو لپاره خندا کوي، هغه صحت زیان رسوونکی ده. عموما د ماشومانو خندا 100% د زړه له کومې خندا ده په رښتینې توګه سره، ځکه چې ټولو ماشومانو ته سره زر او سکروټي یو دي. نور وګړي داسې شته چې د لنډو موقتي ورځنیو مشکلاتو له امله په ورځني ژوند کې داسې خندا کوي چې هغه د زړه له کومې نه وي، بلکې هسې مقابل طرف خوشحاله کوي. د دې دپاره چې مقابل طرف سره خپل ستونزې شریک کړي او د حل لاره وپلټوي. د دې پر ځای د خپل مشکلات پټوي او ماضي د درواغو خندا ورسره کوي. مختار احمد وروره لکه ته چې بوم په خبر یې په هندوستان کې د خندا یو رقم کلبونه شته چې هلته خلک سره راټولیږي او سره خاندي. پر دې باندې هم ډیرو ډاکټرانو توافق کړی دی چې خندا چې د هغه د صحت لپاره ښه ده، لیکن بعضې وخت د انسان طبیعت نه وي سم، نو بیا چې څوک مصنوعي خندا ومنه کړي نو خلکو ته به یې دغسې بوس مخ نیولی وي، هغه بیا د نور خلکو د صحت لپاره به ښه نه وي که څنګه؟ دلته هم مقابل طرف خوشحاله کول دي، خو په عین حال کې پر ځان د یوه نوي مشکل راوستل دي، د یوه نوي فشار راوستل دي. د خندا تر څنګ موسیقي هم وایي د صحت لپاره ښه ده. یو څو شیبې به موسیقي واورو او د هغه وروسته به په ګډه کندهار ته ولاړ سو او هلته به د نثار احمد آریا سره خبرې وکړو. مهرباني ولې نه.